زاویه نیوز یو ځل بیا د ژورنالیزم پولې او سرحدات په مکمل ډول ماتوي. زه باور وکړئ شرمېږم هم چې له زاویه نیوز رسنۍ سره د ژورنالیزم نوم تړم او د ژورنالیزم د سپېڅلي مسلک نوم ورباندې بدوم، ځکه چې له دا ډول رسنیو سره د ژورنالیزم نوم ورباندې بدېږي او د ژورنالیزم د سپېڅلي مسلک بېعزتي پکې کېږي. دغه انځور چې تاسې وینئ دا پرون په پکتیکا کې یو کس ته د زرعالم شاهین په نامه فکر کوم دغه زاویه نیوز خبر خپروي چې دغه کس د منظور پښتون په خولۍ باندې یا د سرې خولۍ په خاطر باندې د پکتیکا امنیتي کسانو نیولی ده، خو وروسته د همدغه کس ویډیو خپره سوه او ښه دا سو چې د دغه کس ویډیو رسنیو ته راووته. هغه خپله دا اقرار کوي چې زه په یو جنایي قضیه کې نیول سوی وم او جنایي قضیه اوس هغه هم حل سوه او دا د باندې ګرځم. کومو رسنیو چې زما په اړوند باندې غلط ریپورټ خپور کړی و دا بیخي بې بنیاده او بې بنسټه ده. زاویه نیوز هغه رسنۍ داسې نه سرچینه ګوري او نه د خبر دقیقوالی ګوري، یوازې کوشش کوي چې د هېواد د تخریب لپاره که هغه دروغ هم وي، که هغه سرچینه ډېره کمزورې سرچینه هم وي، او دوی بل کوشش دا هم کوي چې تر دقت سرعت ته زیاته توجه وکړي د دې لپاره چې یو تخریبونکې خبره دوی کوشش وکړي که هغه صحیح هم وي که صحیح نه وي دوی یې خپروي د دې لپاره چې د دوی فالوور زیات شي. حالانکې اوس د دوی دغه څیره ټولو افغانانو پېژندلې ده چې دوی تر څه حده دروغ وایي.